مخکې شه لکه په خو هېڅ په خبره باندې نه پوهېږي دا څه شی کوې وا لکه پلار دی ما څه ملګری دی دا پلار باندې نه کېږي دا څه رقم سړی ته ولې ولې نه ځې ګوره وا لکه وام دی زه د پلار یم مخکې شه دا څه په لیونۍ باندې وکړم ته راځه چې طبیب ته دې بوځم وایي صاحب خبره باندې نه پوهېږم اخ پلار سره نږدېږي پلار سره نږدېږي مخکې شه لا حول ولا ته راځه لږ مخکې راشه ګوره لالا چېرته به بوځې ګوره بچیا اوس دا کوم میرګیان چې ته لرې که نه دا کوم تکلیفونه چې ته اوس لرې که نه انشاءالله تعالی چې دغه ټول تکلیفونه درته ختمومه ولې دا ته لکه چې میرګیان نه لرې راشه ما سره چې دلته طبیب دی پوه شوې او د خلکو دغه میرګیان نه دی ته راځه ما پسې دا اوس زه په لانجه واوښتم خو زه درته وایم نشته ته مخکې شه څنګه نشته مخکې شه هلکه اوس دې له خیره طبیب ته وړم او په قرار دې نه پرېږدم مخکې شه ته ودرېږه چې دا وای راځه اوس دې پیر خان ته وړم نه دې پرېږدم دا چې شی کې خو ته خو راشه Tim no. Rada واسطه Tim no. دغه دی خان بې عزتي وکړه څومره لکه والکه په خبره باندې پوهېږي اوس به دې دا ټول پیریان درنه ورک کي ګوره پیر خان صاحب دا زما زوی دی نه پوهېږم چې دې باندې پیریان راغلی څه ټکه پې پرېوتی دی زه خو یم دغه پیریان میریان ترېنه ورک که چې خلک دی په شرمونو وشرمولو لږ دې خوا که راځه ته یې لږ دې پله واچوه داسې راونیسه داسې خلک ما ډېر سم کړي دي ته صبر وکړه تښتې ونیسه راځه دا څه شی کوي دا ټول پیریان ترېنه ورک که یو دانه پرې نه دی چې زه به ورسره په لانجه بیا زه یم ورسره دوا ورکړه چې لږ ذره نیغ شي دا همدا اوس هم ویده دی واچو دغسې آفرین دغسې بلکل خاموش پرې بلکل بلکل صحیح دا ودرېده داسې کار وکړه خاطره ورشه هغه کوم چې بویناک بوټ وي هغه راوړه پیره خان صاحب دا راته ووایه چې په دې بوټ باندې څه شی کوې ته خو منډه ورشه ته اوس دلته مسلې مه ها صحیح شو دغه دی لاړم زه یې راوړه آفرین راوړه دا اوس دا دی پیره خان صاحب والا بس ټول لاړه تر ودرېده دا خو ګوره دا خو دې کې بندومه دې بوټ کې بندومه ټول وایم دا خو نور هم لیونی شو نه دا لیونی دا خو ورکه جیل کې اچومه نور هم پیریان پې راغی وایم دا مشاهده ته ونیسه صحیح چې مکمل دا ننوځي په دې بوټ کې ننواته ټول دا وګوره پنځه ننواته ودرېږه دا درې پاتې دي راوځئ ټول راحاضر شئ ټول راحاضر شئ دا دی راغله دا واخله بوټ واخله خلک معذر کړه ته کښېنئ پاڅئ سم کښېنئ تاسو څو کسان هستئ د سره موږ 12 څه کار کړئ شپږ د ورځې او شپږ د شپې څه کار کړئ څه کار مالې دې بیچاره سره تاسو څه کړئ یخنیم کېده بس راغلو نو ولې دا تا ته داسې بخارو دغه ښکاري چې یخنیم کېده او دې تر راتلئ بس راغلو نو ژمی اوس ځئ که نه په خوښه نه ولې نه ځو صبر وکړه څنګه نه ځئ موږ د چا پلار هم نشي بوتلای
موږ داسې ځای اوس پیدا کړی دی چې نو تاسو دې بیچاره ته څه شی کړی تاسو د دې باډۍ ته وګورئ 12 کسان ته وګورئ تېخپو ته وګوره لکه زوړ کټ شي ته وګوره دې بیچاره سره تا څه شی کړی او وجود ته مو ګوره وجود ته ته پلار ته وګوره زوی ته وګوره د دغه د باندې کړی دی نو خیر دی سوال درته کړو چې لاړ شئ دې بیچاره نه مې په عذابوئ موږ د دې ځای نه د چا پلار هم نشي ایستلی خو دا وچ دی خو ډنګر دی خو هر شی دی موږ دې ځای نه هېڅوک هم نشي ایستلی که چا کې زوري ودم باسي داسې انرژیانې دي داسې خوراکونه دي داسې موټرې دي حساب کتاب دی چې خدای ده وساته داسې والکه ته په دې خبرو باندې نه پوهېږي ګورئ داسې کار وکړئ زما یو مشوره ومنئ د بیچاره نه کوشئ او دته ور په شا شئ ځکه چې دی توان هم راوړی شي زور هم راوړی شي د باډي هم ښه ده او ته خو دا بیچاره خو بیچاره ته وګوره بیچاره بیخي رګونه پکې ښکاري دومره کمزوری دی مې په عذابوئ په د باندې کښېنئ ګوره پیره خانه ما دا خبره کوله چې ما خو زوی تا ته راوستی دی که نه چې د دې نه پیریان لرې که ته اوس د دې پیریان په ما باندې اچې یعنې ما په غم باندې ککړ کې زه وایم زه تېر یم د دې زوی نه وایم دا زوی زما نه دی په کار ته پوهېږې او ستا دا پیري پوهېږي زه به چېرې ځو والا دا هم ښه خبره وکړه دا وچ ډنګر دی دغه تیار ده تیاره غوښه ده دغه باندې ورشئ مونږ خو لیل روان باسو په بل اوږو باندې ورچو اوس یې به خوند کړه زموږ کار جوړ دی وګوره یو ښه که بل نه مور واسطه ځکه داسې چې کړو ټول مکمل ښه کړو نو موږ به دلته څه شی کړو حال خو نه یو چې خاورې یا خدایه څه ده تا ته